बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुना मलगरो। पदी वीडियो के मंगा प ऊफ बांधे यानी प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बांधे खबर अकाउ। अवल दा ची ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सतवेल शी। द्वयम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेन पर्पस शेदे। द्रेम वली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेन तरागे वली दा क्रिएट शू वली दा डेवलप शू ने पदी बांधे खबर अकाउ। अवल दा ची व्हाट इज ऊफ? OOP stands for Object Oriented Programming Language. The main purpose of OOP is to deal with real-world entity using programming language. लनुम ना ये वाज़ेह मालूमेगी Object Oriented Programming Language यानी the OOP tool कार अगर दस पर हिस्स पाने दे the object पर हिस्स पाने दे। No main purpose the OOP seshe de the main purpose the OOP chide aga really world entity sara deal kawal di sa matlab yani per really world ki kum problem chidi dage hal kawal da para daga OOP che shave de create shave de the OOP namak ke mung yo bal language darlo de che aga da procedural programming language pa namas se radi da प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुंगा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हल कवल पागे के सौ मुश्किल हो मुंगा नशु कवल है पर रियल वर्ल्ड के रियल वर्ल्ड कुम प्रॉब्लम्स चिदी आगा मुंग पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के आसानी सरा हल को कल बच्चे मंगा पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यो प्रोग्राम लिख नो हागा प्रोग्राम बडीर गार शु چې د هغه پروګرام باندې پوهیدل او هغه هندل کول بسو ډیر مشکل او دغه مشکل دغه پرابلم د حل کول د لپاره خلکو د پروګرامینګ دوهم ټایپ چې د اوف په نامه سره یادېږي مینس ته راوړو اوف مینس ته راوړو چې د اوف په واسطه باندې کوم ریل ورلد کې کوم پرابلمز چې دي هغه موږ څه کولی شو حل کولی شو نو دا د دې لپاره د اوپ چې شو جوړ کړی شو چې په دې کې ډیر زیات فیچرز موجود دي چې زموږ کارونه ډیر په اسانۍ سره کوي اجرا کوي نو په دې کې ځینې فیچرز موږ دلته کې راوړي دي دې ته موږ بلډینګ بلاک اف اوپس هم ویلی شو چې کلاس دی آبجیکټ دی انهریټنس دی پولیمورفیزم دی ابسټرکشن دی انکپسولیشن دی منګه ویلې چې آبجیکټ چې دی آبجیکټ ټول کار هغه د څه په حیث باندې دی د آبجیکټ په حیث باندې دی اوس به تاسو دلته سوال پیدا کیږي چې آبجیکټ څه ته ویلی شي نو آبجیکټ هر هغه څه چې په دنیا کې وجود لري کاغذ یم که کمپیوټر دی که تاسو هر یو څیز چې تاسو ته په دنیا کې په سترګو لیدلی کیږي هر یو څیز چې دنیا کې وجود لري هغه څه شی دی آبجیکټ دی یوازې دومره ځان سره اوس مایند کې کېږدئ هر هغه څه چې په دنیا کې وجود لري هغه آبجیکټ دی په آبجیکټ باندې مونږ خبرې کوو کلاس آبجیکټ انهریټنس په دې ټولو باندې مونږ کار کوو سټیپ بای سټیپ زه تاسو ته په دې باندې کار کوم نو که څوک تاسو نه پوښتنه وکړي چې اوپ څه شی دی نو اوپ دا مخفف دی آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دی چې اوپ ټول کار هغه د څه په حیث باندې دی د آبجیکټ په حیث باندې دی که څوک تپوس وکړي چې آبجیکټ څه ته ویلی شي آبجیکټ هر هغه څه چې په دنیا کې وجود لري هغه آبجیکټ دی چې په آبجیکټ باندې بیا مونږ کار کوو صحیح ده چې آبجیکټ څه ته ویلی شي تاسو ته په دې باندې مکمل اګزامپل کار کوم د مین پرپوز د دې څه شی دی مین پرپوز دا دی چې په ریلی ورلډ کې کوم د اوپس مین پرپوز دا دی چې په ریلی ورلډ کې کوم پرابلمز دي د هغې حل کولو دپاره مونږ اوپ استفاده کوو مونږ ویلي چې پروسیجرال پروګرامینګ لینګویج کې ریلی ورلډ پرابلم حل کول مشکل و هغې کې به چې کله مونږ یو پروګرام ولیکو هغه پروګرام به دومره اوږد شو چې په هغې باندې پوهېدل او هغه هینډل کول ګران و مثلا که مونږ سټوډنټانو ته ښودل چې مثلا یو پروګرام به مو لیکو هغه پروګرام به ډېر اوږد شو چې بیا به هغوی کنفیوز شول نو هغه پوهیدل هم سخت او هغه پروګرام هندل کول هم ګران او نو دې وجنه خلک را پاسیدل او دغه اوف چې دای کریټ ک ډیولپ ک چې په دې کې ډیر زیات فیچرز موجود دي نو دې کې مونږ کولای شو ډیر په اسانۍ سره ریلی ورلډ کې کوم پرابلمز چې دي هغه مونږه د اوف په واسطه باندې حل کو نو زه به تاسو ته په بل ویډیو کې په کلاس باندې کار وکم چې
क्लास ته ویل شي، object ته وای. نو په دې باندې تاسو ته په بل ویډیو کې کار وکم.